دا زموږ پښتانه چې د یو چا په کار باندې کار ونه لري د چا زړه نه کې زهیر ګسه دا ژوند خوند نه ورکوي دا ورځ ګسه خاص نه پر تېرېږي. پرون مې د کوټې مشهور ټیک ټاکر سمیع خلجي چې خلک انټرټین کوي څوک په ډپریشن کې هغه خندوي هغه یوه ویډیو جوړه کړې وله د مور د قبر و څنګ ته ناست دی او وایي چې و ماته د مور ښکنځل په ویډیو باندې نه یو سیندی کوي نه یو پنجابی کوي نه یو اردو سپیکینګ والا کوي ماته د مور ښکنځل دا زموږ پښتانه یې راته کوي حالانکه زه دی انټرټین کوم دی خندومه نو د ده دا خبرې څه دی د مور د قبر و څنګ ته ناست دی ما له په خپل پښتونوالي باندې مال افسوس رالی چې موږ هم پښتانه یو دا زموږ پښتنو کې هم دا قسم خلک اوسي چې څوک و خپل کار ته نه هیله کوي چې دی مخ ته تګ وکړي دی په ژوند کې کامیابي ترلاسه کړي د انډین موویانې راواخله بالیوډ موویانې راواخله د هغوی اکټران راواخله هر یو دا خلک ګوري خو دا زموږ خلک یو داسې یو شی جوړ کړي چې د هغه له وجې خلک انټرټین شي دوی پر هغه باندې طنز کوي د هغه په ویډیو باندې وکښلي ولو چې سپکتوب مه کوه نو سپک کار ویډیو مه جوړوه نو خلک به دې بیا ښکنځل نه درته کوي نو زما په سوچ باندې غټ سپک سړی هغه دی چې واره د چا د ویډیو څخه ځان انټرټین کړي پر هغه باندې وخاندي د خپل ډپریشن د هغه ویډیو له وجې لرې کړي او بیا دی داسې سپکه خبره وکړي نو زما په سوچ باندې هغه غټ سپک سړی دی د داسې خلکو له وجې د داسې سوچ له وجې اکثره خلکو خپل کارونه پرېښي دي په سوشل میډیا کې که دوی پوزیټیو کارونه کوي هغه دوی پرېښي دي ما له د ایف ډبلیو اف لپاره چا پیسې راواچولې چې دا مسکینانو ته ورکړه نو ما هغه پیسې په یو لفافه کې واچولې خلکو ته مې سره ورکړې په هغه کې مې د چا مخ شی نه دی راوستلی په هغه باندې هم دا زموږ وروستي خلک داسې کمنټونه بیا کولو یعنې د ځانه دی بس دستي مفتي جوړ کړي ملا جوړ کړي خپل ګریوان کې نه ګوري داسې کمنټونه بیا کوي چې د هغه له وجې زما به د کاره څه بد وسولو زړه به مې د هغه له وجې زهیر سولو نو د هغه له وجې ما د خپل د ویډیو څه کمنټونه لا بند کړي دي دا زموږ وروستي پښتانه دی خلک دي د بل شی ډېر په شوق ګوري هغه باندې دوی هېڅ نه وایي که د دوی پښتانه یو ښه پوزیټیو کار په سوشل میډیا کې وکړي دوی داسې سپکې خبرې ورته وکړي د هغه له وجې د زړه مات شي درته یو بل ځوان له د فاونډیشن کارونه کولو خوراکي ما له خپلې ویډیو راواستولې ویل زه داسې کارونه کوم خلک ما ته په کمنټو کې د خور د مور داسې ښکنځل کوي دا د کمزګي انسانیت دی خپله خو یو کار نسئ کوئ لړلې په بسترو کې پراته یاست یو لمونځ مې لا سم نه دی زادر ته تې راسي و موږ ته راشایستې دا نو دی دي دا نو دی تا ولې داسې کوې د قرآن مجید پیغام دی چې اولو په ځان کې بدلون راولې بیا یې وبدتور شه خپله لړلي یاست که میارې دندې کولې درته که د یو مسلمان یو ویډیو جوړه کړي څوک وخندوي یو انټرټین ویډیو یا یو پوزیټیو کار په سوشل میډیا کې ورکړي په هغه باندې ته داسې کمنټونه وکړي چې د هغه له وجې د ده زړه زهیر شي نو داسې کارونه هرګز مه کوئ چې د هغه له وجې د یو مسلمان زړه زهیر شي دا کوم خلک چې ویډیو جوړوي هغه خو ستۍ زړه یې نه دی در زهیر کړی ولټ ستۍ د کمنټو له وجې هغه کمنټونه د دوی فیملي هم ګوري رشته دار هم ګوري ټوله خلک یې ګوري نو داسې کمنټونه مه ورته کوئ د هغه له وجې د ده زړه زهیر شي د یو مسلمان زړه چې زهیر کړي داسې دی لکه الله چې دې زهیر کړي بیا نو ته کار څومره د ځانه ملا جوړ کړې مفتي جوړ کړې که فرشته د ځانه جوړ کړې که خلک فرشته هم درته ووایي که د چا زړه ور زهیر کړي بس الله دې زهیر کړي بیا دې ټوله شان فالتو دي ټوله کارونه دې فالتو دي الله دې د سمیع خلجي و مور ته جنتونه نصیب کړي ما هم یو ټیم کې د روسټینګ ویډیو چې ما جوړولې ما سمیع خلجي کې روسټ کړی ولو شاید به لیدلی نو د دا ویډیو په ترو باندې زه د ده څه معذرت هم کوم بیا د هغه ویډیو بعده ما هغه د روسټینګ ویډیو پرېږدولې حالانکه هغه ټیم کې ډېر وایرل هم شول هم دا روسټینګ له وجې ما پرېږدولې وجې د یو مسلمان زړه د دې له وجې زهیر کېږي